ګرانو ځوانانو ورونو، که چیرې تاسې د خپلې کورنۍ د مشرانو او یا هم د زنانو سره ناست یاست، نو لطفا د دې ویډیو د اورېدلو پر مهال هیډفون یعنې ګوشکې استعمال کړئ. د مټ وهلو تاوانونه دویمه برخه. ګرانو دوستانو، په نن وخت کې لوس فلمونه کتل، عشقي فلمونه او ډېرې سندرې اورېدل ځوانانو ته د دې لامل جوړ شوی چې ځوانان موټک وهي او خپل صحت په دې مردار عادت خرابوي. موټ وهل د دې موضوع لومړۍ برخه موږ د همدې حکایات مصنوي شریف پر پاڼه نشر کړې. تاسې به اورېدلې وي. هغه په دې اړه وه چې موټ وهل کوم بدني ناروغیانې پیدا کوي. خو نن به په دا دویمه برخه کې دا درته بیان کړو چې الله جل جلاله په خپل مبارک کلام قرآن پاک کې او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په احادیث مبارکو کې د دې بد عادت په اړه څه فرمایي او علاج یې څه دی. راځئ چې واورو. الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي: ژباړه مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپلو شرمګاو ساتنه وکړي، یعنې نارینه خپل د ذکر او ښځه خپل د عورت ساتنه وکړي. په دې کې د دوی لپاره پاکي ده. بېشکه الله جل جلاله خبر دی په هغه چې هغوی یې کوي. په دې آیات شریف کې د شرمګاو د ساتنې حکم شوی دی او هغه ځوانان چې د موټ وهلو په ګناه اخته دي هغوی د شرمګاو د ساتنې په اړه د پورتني آیات ښکاره مخالفت کوي. په احادیث مبارکو کې د موټ وهلو بدوالی حضرت علامه آلوسی رحمه الله په تفسیر المعانی کې لیکي: ژباړه مشایخ کرامو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک قول نقل کړی دی چې د لاس سره زنا کوونکی ملعون دی. الله تعالی و هغه امت ته عذاب ورکوي کوم چې خپل شرمګاوي په عبث ډول سره استعمالوي، لکه موټ وهل او داسې نور. یو قوم به د محشر په ورځ راشي چې د هغوی لاسونه به حاملان یعنې بلار وي. زما ګمان دا دی چې هغوی به په خپلو لاسونو سره منی ایستونکي وي. په یوه حدیث شریف کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: اووه ډوله خلک دي چې د هغوی وخواته به الله جل جلاله د رحمت په نظر نه ګوري او نه به هغوی پاک کړي او نه به هغوی د نور عالمونو سره یو ځای کړي، او تر ټولو مخکې و جهنم ته د تلونکو سره به دوی هم داخل کړل شي. دا بیا جلا خبره ده که دوی توبه وکاږي، پر توبه کوونکو الله تعالی په رحمت سره رجوع کوي. هغه و په لاندې ډول دی: اول د لاس سره زنا کوونکی موټ وهونکی، دوهم فاعل لواطت کوونکی کوم چې د هلکانو او یا د ښځې سره د شا لخوا بدکار کوي، دریم مفعول هغه کس چې د ده سره لواطت وکړل شي یعنی بل څوک د ده سره بدکار وکړي، څلورم نشه کوونکی د شرابو عادتي، پنځم خپل مور و پلار وهونکی تر دې چې هغه نارې او چیغې پیل کړي، شپږم خپلو همسایګانو ته ضرر رسوونکی تر دې چې هغوی پر ده باندې لعنت وایي، وهم د خپل همسایه د ښځې سره زنا کوونکی. الله جل جلاله دې موږ ترې وساتي. ګرانو ځوانانو ورونو، د دې وژونکي بد عادت څخه چې کومې ناروغۍ پیدا کیږي هغه د همدې موضوع په اوله برخه کې تاسو کتلی شئ، خو یو څه به یې دلته هم درته بیان کړم چې څوک چې موټ وهي حافظه یې خپل ځواک د لاسه ورکوي، هره خبره یې ژر د یاده وځي، ډېر ډارن او بې زړه ځینې جوړ شي، په هره کیسه او هر کار کې شرم محسوسوي، زړه یې نه غواړي چې له کورنۍ او نورو ملګرو سره ټوکې ټکالې، خندا او راشه ورشه وکړي، ذهن یې له شکونو او اندېښنو ډک وي، کوچنۍ خبره ورته ډېره لویه ښکاري، مایوسي یې زیاته شي او د بدن په داخل کې نورې ناروغۍ، د زړه ضربان یې زیات وي، د هاضمې او معدې نظام یې خراب وي، ینه یې ښه کار نه کوي چې له کبله یې بدن ته تازه وینه نه رسیږي، د پښتورګو په ناروغۍ اخته کیږي، مثانه یې کمزوره کیږي، ویښته یې تویږي، مخ یې زیر شي او ګونځې پیدا کوي. او بل دا چې د واده کولو وروسته مینه د موټ وهونکي ځوان څخه مطمئنه او خوشحاله نه وي، ځوان ناکامه او ناامیده وي، د کوروالي کولو طاقت نه لري، حالانکه په دې کې د الله تناسل هیڅ قصور نه وي، صرف په هغه کې مني نه وي، ځکه چې مني یې په خپل لاس ضایع کړي وي. الله جل جلاله دې زموږ ځوانان ورونه د دې خطرناکې ناروغۍ څخه نور وساتي. آمین. علاج یې څه دی؟ ګرانو ملګرو، هغه کس چې په دې خطرناکې ناروغۍ اخته وي لومړی باید خپل 15 وخته لمونځ په پایبندي سره شروع کړي او د قرآن پاک تلاوت شروع کړي. لوس فلمونه کتل، عشقي فلمونه کتل او د ډانسرو رقصونه او مجراوې کتل او سندرې اورېدل پرېږدي، ځکه دا ټول هغه څه دي چې انسان شهوت ته هڅوي او شوق یې پورته کوي. دوهم دا چې ډاکټري علاج یې څه دی؟
ګرانو ملګرو چې کله موږ تیره ویډیو نشر کړه نو بیا اکثر ورونو دا غوښتنه کوله چې موږ ته خو دې وژونکي عادت یقینا دغسې تاوان کړی دی خو موږ شرمیږو څنګه ډاکټر ته ووایو که تاسې یو علاج راته پیدا کړئ نو ستاسې لپاره زه خپله ډاکټر ته ولاړم او مشوره مې ورسره وکړه ډاکټر صاحب راته وویل چې د دې ناروغۍ لپاره باید دا یو ملهم چې د جرمني هیواد جوړ دی او د هومپیتک دوا ده په نامه د لارګو استعمال شي چې په دې سره ذکر غوړیږي حیا دې وي ذکر چې هر څومره خرابي پیدا کړې وي او یا کمزوري شوی وي دا یې مکمل جوړوي د چا چې ناروغي کمه وي هغه دې تر 2 میاشتو پورې استعمال کړي او د چا چې ناروغي زیاته وي تر 12 هفتو یعنی تر 3 میاشتو پورې مسلسل استعمال کړي او دوهم دا ګولۍ په نامه د ګوناډیل اف استعمال شي او د بې هدایته او نادیده دوایانو څخه باید مکمل پرهیز وشي ګرانو دوستانو یوه ضروري خبره کوم هغه دا چې انشاءالله چې علاج مو وشي نو د خدای پر لحاظ د ځان ډېر خیال ساتئ او ځان بیا په دې بدې ناروغۍ مه اخته کوئ ځکه تاسې واورېدل چې دا څومره لویه خطرناکه ګناه ده او دغسې په بدن کې څومره ناروغیانې پیدا کوي او د موټ وهلو د لاسه چې چاته د اعصابو او یا د معدې ناروغي ورپېښې شوې وي لطفا هغه د ډاکټر ته رجوع وکړي ځکه په دې کې څه د شرم خبره نه وي باید د خپل سري دوایانو څخه مکمل پرهیز وشي